أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. د ټول ناول خو انتهایی خوشاله په دې باندې یم چې ډېر وخت بعد د شوي کلي ته موږ راغلو او دلته الحمدلله ډېر جید علما کرام مشایخ زاړه ملګري هغه مو ولیدل او دا نفس ملاقات د ملګرو دا هم ډېر لوی سعادت وي. خو دا پروګرامونه او دا اجتماعات یو سبب جوړ شي د دې ملاقات دپاره. نور خاصم دنیا داسې ده چې مصروفیات ډېر زیات شوي دي، ټیم وښکل په خپلو مصروفیاتو کې مشکل وي، خو چې داسې یو پروګرام او اجتماع پکې راشي نو دا د خیر سبب وي. ډېر داسې ملګري به ستاسو د کلي او د خواوشا علاقو وي چې یو بل به ډېر وخت بعد لیدلي وي په دې پروګرامونو کې. په دې کې ډېر خیر وي الحمدلله. داسې دعوتي سرګرمیانې هغه بار بار ملګرو له پکار ده چې داسې اجتماعات منعقد کړي. خصوصا زمونږ فضیلت الشیخ نصیر الحق صاحب ډېر وخت نه مزړه کې یو تمنی و ارزو و چې ملاقات وشي. الله رب العالمین نن سبب جوړ کړ. زما محترم ورونو د سهار نه الحمدلله دا پروګرام جاری دی او تاسو د علما کرامو بیانات اورئ. دا دور یقینا د فتنو دور دی او د دې فتنو په دې دور کې چې الله رب العالمین مونږ تاسو ته دا څه توفیق راکوي چې یا دین ووایو یو څو الفاظ په یو ځای کې د دعوت ادا کړو، الله دې زموږ ټول نه قبول کړي، او یا یې واورو په یو مجلس کې. نه زه وایم په دې دنیا کې به د دین خوش قسمته خلک نه چې یا دې د دین ترجمانی یو ځای کې دین بیان کړي، قرآن او حدیث د خولې نه هغه په یو ځای کې بیان شي، او یا یو انسان هغه په دغه مجلس کې کینی او د قرآن او حدیث واوري. د دین غوره او د دین بهترین مجالس دا په مخ د ځمکه نور نشته دی زما محترم ورونو. او د علم مجالس دا د اطمینان مجالس وي، د زړه د سکون باعث وي زما محترم ورونو. او هغه کم حدیث چې مشهور بار بار تاسو اورئ مشایخونه چې د قرآن په مجلس کې الله رب العالمین هغه کم فضیلتونه دی بندگانو ته ورکوي، یو پکې هغه سکینې نزول دی، الا نزلت علیهم السکینه. او سکینې مصداقات علما مختلف ذکر کوي، او غوره مصداق دا دی چې د زړه اطمینان او د زړه سکون، او دا هغه څیز دی چې نن دنیا په دې پسې ګرځي. دا غټ غټ خلک ډېرې غټې خرچې کوي او ډاکټران یې دې دپاره ساتلي او د نفسیاتو ماهرینو نه مشورې اخلي او مختلف قسمه ګولۍ استعمالوي، او کله کله په لکونو روپو ټکټ کي او بار ملکونو ته ځي چېرته به چکر و بیا به راته سکون میلاو شي. او بعضې خلک چې دا وسې نه کېږي نو غلط مجلس کې چې کیني یاره وایي ټینشن دی، نو ملګری ورته وایي چرس شروع کوئ، وایي دې سره به دې فکر لږ برابر شي او دا توجه به دې لږه برابر شي او دا ټینشن به دې کم شي. هغه په نور بل غم باندې واړئ، مزید په بل مصیبت کې هغه ګرفتار شي. زما محترم ورونو ټینشنونو او دغه رنګه د ډپریشن او د پریشانو او د بېچینۍ د ختمولو دپاره بهترین علاج هغه دا دی چې د الله رب العالمین د کتاب په درس کې کینئ. الحمدلله دا علاقه عموما دا د ثوابۍ ضله هم او بیا بالخصوص تاسو د علاقه مخکې نه الحمدلله به دې درسونو باندې آباده ده. په دې ډېر زیات د الله شکر وباسئ. داسې علاقې شته دی، زه خو سفر ډېرې کومه ملګرو، دا ستاسو مسجد خو لا وړوکی د دې نه غټ غټ جوماتونه یې جوړ کړي ځکه الله ورله وس ورکړی، خو عالم ورسره نه وي. او موږ ته دا درخواست کوي چې یاره داسې څوک مولوي صاحب به نه چې دلته راشي او موږ ته خطبه راکوي د جمعې او د قرآن درس راته کوي او د حدیثو درس راته کوي. تاسو ته الله رب العالمین ډېر بهترین علما درکړي او د دې قدر به تاسو ته اله دریاد شي او افسوس به وکئ چې کله الله مکه سبا دا نه و الله درنه واخست، بیا به تاسو ته پته ولګي چې لکه دا خو موږ د ډېر لوی نعمت نه محروم شو. دا خو موجود و د غزې ډک و ځکه موږ ته پته نه لګېده. دا خو چې کله د غزې خالی شي او بیا یو خلا واقع شي د هغې پر کول بیا ډېر زیات ګراني بلکې کله کله ناممکن وي. زما محترم
نو یاد ساتئ د الله رب العالمین دا دینی انعامات دا لوی انعامات دي د دې ناشکري موږ تاسو له نه ده پکار د خپل علماو د مشایخو د خطباو دا دلته چې کوم ملګري او مشایخ په دې مساجدو کې درسونه کوي د دې ډیر زیات قدر او احترام وکړه او په کوم ځمکه چې د الله کتاب بیانېږي هلته الله رب العالمین رحمتونه نازلوي زما محترم ورونو برکات نازلېږي په شرط د دې چې دغه خلک دغه دعوت ټکراو نه کړي چې د مکې په شان خاري خو چې د قرآن دعوت قرآن بیانېږي او ټکراو کړو الله به ذلیله کوي ابو جهل څنګه ذلیله کوي ابو لهب څنګه تباہ او برباد کړ سره د دې چې د نبی علیه السلام سکت رو قریشي او څنګه چې د مکې نور مشرکان د عبرت نمونه وګرځول داسې به الله تبا کې اگر که په حرم کې ولې نه اوسېږي خو چې قرآن ته نعوذ بالله سپک وګوري او چې کله یو انسان په نسب نه قریشي دی او نه د نبی علیه السلام خپلوان او رشتہ دار دی خو چې د قرآن احترام یې وکړو د الله د کتاب هغه دومره عظمت هغې په دې زړه سره تسلیم کړو چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ته په مدینه کې دعوت ورکو چې راشي زمونږ کلي ته او زمونږ علاقې ته هجرت وکړي هغه مدینې والا الله څومره اوچت کړه هغه نن د انصارو په نوم باندې یادېږي هغه صحابه کرام رضی الله عنهم او هغه پریوتي خلک الله رب العالمین د قرآن د وجې نه راوچت کړل زما محترم ورونو او د دنیا امامان یې وګرځول په دې بنا باندې دا قرآن کریم دا ګوره د عزت او د ذلت پیمانه ده دا یاد ساتئ چا چې د الله رب العالمین کتاب ته په درون نظر باندې وکتل او د الله د کتاب د درس په دوران کې د ده چې هر قسم مصروفیت دا بند ختم دا د قرآن د درس ټیم دی دا د قرآن د مجلس ټیم دی دا زما د علمی مشغلی وقت دی فلانې شیخ صاحب زما د علاقې درس کوي زه به پکې کښېنم الله رب العالمین د په ټولو امورو کې برکت اچوي عزتمند کوي هدایت ساته اوچتېږي به ته او کوم انسان چې نعوذ بالله د قرآن اوري خو پروا پرې نه ساتي دا چاته بیانېږي نو داسې خلک الله رب العالمین سپک او ذلیله کوي او دا زما خبره نه ده دا مشهور حدیث دی تاسو بار بار په داسې موقعو کې اورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بېشک الله رب العالمین اوچتای په دې کتاب په دې قرآن باندې ډیر قومونه هغه الله رب العالمین اوچت کی عزتمندي کی او نور خلق چې هغه کله د قرآن خلاف دي د دې عقیده د توحید هغه نه مانی بلکې شرکیات او وهمونو پسې ورپسې دي او دا قرآن چې ورته کوم منهج ورخی هغه په بد لګي او د نور دنیا د خلکو جوړ کړی شوي منهجونه یې خوښي والعیاذ بالله دا خلک الله ښکته راغورځوي الله رب العالمین یې ذلیله کي اگر که د سره به د دنیا هر قسم وسایل او دا د قرآن هغه منهجو چې صحابه کرام رضی الله عنهم غوندې علاقه دا د عربو خطه دا تاسو تاریخ وګورئ دا پریوتي خلکو دی په دې ته به بدوان ویلې او دا هغه زمانې چې کوم تهذیب او تمدن والا خلک یې ځان ته ویل د روم او د فارس غټ غټ طاقتونه هغوی به د عربو ته ډېر سپک کتل خو چې د الله کتاب یې راواخیستو د عربو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیماتو باندې عمل شروع کړلو او دا ښکلی منهج آسماني په دې باندې د خپله زندګي جوړه کړله او د هغې عملا د قانون نفاذ یې وکړلو د عربو په ځمکه باندې هغه د تهذیب او د تمدن والا خلکو نه حکومتونه او تاجونه او تختونه ونیول په طور د غنیمت یې واخیسته نه بیا روم پاتې شو نه بیا فارس پاتې شو هغه وخت چې خوږ نبي صلی الله علیه وسلم باندې لوږه روانه ده تکلیف روان دی د خندق د غزوې موقع ده او جنگ احزاب کې چې کله دغه وخت کې صحابه کرام هغه د خندق په کنستلو کې مصروف دي او تکلیف دی ډېر سخت په صحابو باندې لوږه روانه ده او په دې دوران کې یو سخت کمر راغی مخې ته او صحابه کرام رضی الله عنهم نشو ماتولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغو او هغه کمر له گزار ورکو الله رب العالمین هغه ته جسمانی طاقت هم الله پیغمبرانو کې ډېر اچولی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو گزار ورکړو روم الله فتح که صحابه کرام یو بل ته ګوري چې زمونږ د لوږې د لاسه دا څه حال دی نوړی نه میلاویږي نبي علیه السلام روم فتح شه دلته موږ پسې لګیا دی دا مختلف ډلې را روانې دي احزاب یهود دي او دغه رنګه د هغې مختلف قبایل دي او مشرکین مکه د دوی نه د ځان خلاصولو دپاره لګې خندق کنو په دې خپله علاقه کې د سړو نه ځان نشو خلاصولی پریشانه یو او نبي علیه السلام وایي روم فتح شه او د هغې خزانې الله ماته راوښودې
او چې بل گزاري ورکوي فارس فتح شو، خو تاریخ دا وکتل سیرت روچت کوي د نبی علیہ السلام د دې الفاظونه 10 کاله بعد روم او فارس د صحابو د خپو د لاندې راغله، صرف 10 کاله بعد. وګورئ تاریخ. زما محترم ورونو، خلفاو په دور کې ماغه روس هغه روم او هغه فارس لکه دې زمانه کې روس او امریکا چې د دې زمانه غټ سپر پاورز ورته ویل کېده، دا خو زمونږ په دې لږ عمر کې الله ردی دا شکستونه مونږ ته راوښودل. هغه لا پورا مات نه دی، مات په پورا اله شي چې کله په د اسلام غلبه راشي ان شاء الله تعالی، او دا په راضي بالاخر ان شاء الله تعالی. یاد ساته ځکه د اسلام چې الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، د اسلام الله اوچتای او په دې باندې بل څوک نشي اوچتېدلی. هر څومره چې د دې د دباولو کوشش وکړي سازشونه به کېږي او شوي دي، او د هر نبي په وخت کې شوي دي، او زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې نه دا سازشونه د کفارو را روان دي، دا څه نوې خبره نه ده، دا به کېږي. خو الله رب العالمین قانون دا نه دی چې د اسلام مکمل طور د مخ د ځمکې نه ختم شي. امتحان راځي، ازمایښونه راځي، تکالیف راځي، هغه زمونږ د اعمالو د وجې نه راځي. خو چې کله دا مسلمان دا اوده زمری دی، اوده زمری صرف دومره کېږي چې کله کله اوده شي، او چې لږ شان را بیدار شو بیا میدان د دوی. دا یاد ساتئ زما محترم ورونو. نو مسلمان باندې دا غفلت راغلی دی، دا اوده شوی دی، او دا به راویښېږي د الله په دې کتاب باندې، دا په دې قرآن باندې راخول غواړي چې د اول د الله رب العالمین توحید وپېژني، چې د سر د الله نه غیر بل چاته ټیټ نشي، د الله نه غیر بل څوک عالم الغیب ونه ګڼي، د الله نه غیر بل څوک د شر او د نفع مالک ونه ګڼي. زما محترم، د الله نه غیر بل چاته هغه قدرتونه او صفات د الله رب العالمین ورنکي کوم چې الله سبحانه وتعالی پورې مختص. دا یاد ساتئ د توحید عقیده، والله العظیم دا مشایخ کرام ناست دي چې د دنیا هر څومره کتابونه خو ته پړاو کې او د هر څومره کتابونو ته مطالعه خو ته وکې، خو په الله مې د قسم چې د الله دا کتاب او دا قرآن دی نه ویلې، والله العظیم که ته ایمان او توحید زمانه وپېژنې نشي پېژندلی. وګرځه د خلکو ګیرې سپینې شي په مطالعو کې، په سټډي کې، په ریسرچونو کې، خو چې ورته کښېني توحید غریب نه پېژني، توحید تی خطای په بل طرف رواني، په شړو رواني، په شړو. او یو زمیدار ورور وای زمونږه تعلیم به هم د دنیا نه وي، ډیګرې هم ورسره نه وي، خو دا زمیدار شړ زمیدار به د الله دې کتاب ته ناست دي، او دا توحید به ماشاءالله داسې پېژني د الله په فضل باندې چې یو لوی مولام کله د توحید خلاف خبره کوي د ته پته لګي خبرې غلطه وکړه. دا الله دومره هوښیار کړي، دته الله رب العالمین دومره بصیرت ورکړي. دا یاد ساتئ دا د کمالاتو کتاب دی، دا انسان اوچتایي دا یاد ساتئ، او د دنیا هوښیارتوب هم انسان کې راولي. د الله رب العالمین دا کتاب دا د عزتونو سبب دی. بلال رضی الله عنه د رنګ نه تک تور او د مقام په لحاظ سره یو غلام، د غلام څه حیثیت په عربو کې، او د پلار نه اخوی د نسب او د قوم پته نه لګي. زمون پښتانه دا پیغور غړي مړه د پلانې څه بې نسبه دی وای. د بلال رضی الله عنه د پلار نه اخوا د نیکه نوم معلوم نه دی په تاریخ کې، صرف دومره معلومه ده چې بلال ابن رباح بس. خو چې الله رب العالمین ورته توحید ور نصیب کو، د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په درسونو کې ناست دی، او مؤذن دی، او مؤذن خاص مسجد ته وختي راځي، نو خو خامخا درسونو کې لازمن شرکت کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتونه وکړه. نو هغه بلال الله رب العالمین کوم ځای ته ورسه، الله دومره عزتونه ورکړه، صحابه کرام رضی الله عنهم به چې کله کله بلال به ولید چې را روان دی، نو صحابه به یو بل ته ویل هغه دی زموږ سردار راغو بلال. الله له دومره عزتونه ورکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي بلالا سوجدا کم یو داسې عمل کې چې الله سبحانه وتعالی ماته یو منظر راوښود د جنت، او په دې جنت کې ته زمانه مخکې روان یې او ستا د پیزار اواز زه اورم. الله څومره اوچت مقام دی والله العظیم. دا یو اعزاز چې بلال ته میلاو دی چې نبی علیه السلام ورته په جنت کې مې ستا د پیزار اواز واورېد، او په دنیا کې انسان ته دا پته ولګي چې زه جنتي یم، او بیا د خوب نبی صلی الله علیه وسلم د جبه مبارک نه ورته دا زیره میلاو شه. د دین اوچت نعمت بل شته والله که د دین بل اوچت نعمت. بلال رضی الله عنه د الله نبی ما ته خپل داسې کوم عمل نه دی معلوم، خو یو عادت مې دی او هغه دا دی چې کله زه اودس وکم نو خامخا د هغې نه بعد یو 2 رکعاته کوم.
دا زما یو عادت. زما محترم ورونو د دې وجه هم دا د علما کرام وایي دوه وجې وایي د دې چې دا بلال ولې مخکې روان دی. یو وجه دا ده چې دا د نبي صلی الله علیه وسلم خادم دی او د خادم د خپل آقا نه مخکې تلل به طور خدمت دا بې ادبي نه ګڼلی کېږي چې کله خادم د خپل آقا او مالک نه مخکې رواني. څوک هغه ته دا نه وایي لکه بې ادبه ولې مخکې رواني، نه دا به طور خدمت او کله کله که ستاسو خیال دا سیکیورټي والا هم دا خپل هغه دغه نه چې کوم دی هغه مالک نه مخکې رواني. د خدمت والا د خدمت د وجه نه وایي دا منظر نبي علیه السلام ته ښودلی شوی. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی د چا عمل نه بربادوي. چونکې دی به مسجد ته وختي راتلو، 5 وخته منځونو ته دی وختي راغلی دی، په دې عمل کې دی مقدم دی، په هر چا باندې مخکې دی او اذان ته ځان را رسوي چې مونځ ټایم به داخل شه دی او په مسجد کې موجود و، نو په دې کې دی مخکې دی ځکه الله رب العالمین مخکې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی د ده د خپو د پیزار هغه اواز ورورولی. دا خلک الله اوچت او بل طرف ته وګوره ابو لهب د رنګ نه ښه ښکلی ښه ښایسته او ښه مالداره او ښځه ورسره موافقه، بچي ډېر او د دنیا په لحاظ یو حیثیت دی چې د هغه خپلې علاقې د مکې یا دې وخت کې ورته خان او نواب وي او که چودري ورته وي او که سردار ورته وي، داسې یو حیثیت یې شته. خو الله رب العالمین څومره ذلیله کړ. په دې قرآن کې الله د هېڅ مشرک نوم نه دی اخیستی خو اشارتن رد یې پې کړی دی او د ده دومره بدبختي ده چې د ده په باره کې الله رب العالمین صفا فرمایلي چې تبت یدا ابي لهب وتب. څومره الله رب العالمین ذلیله کړ. د دې د ذلت وجه څه ده؟ دا د توحید خلاف، د ده عقیده کې شرک او دی د توحید مقابلې ته ودرېدلی او د الله رب العالمین د کتاب د هغې د درسونو دشمنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څو پورې دا توحید بیان نو شروع کړی، هر چا عزت کو، هر چا احترام کو. او دې وخت کې هم بعضې خلک چې دا دین نه بیانوي، خلک وایي دا چې ډېر ښه سړی دی د چا ملاس ته غوا نه پاسوي، دا داسې ځان ته خوشحاله وي چې دا زما لپاره ډېره د فایدې خبره ده او دا کې زما عزت دی. او یو عالم چې کله د الله توحید بیان شروع کی بس په هغه باندې به فتوی شروع شي، مختلف نمونه به پکې ښودی کېږي، پراپیګنډې به کېږي د هغه خلاف. مړه نوې مسلې شروع کړه، مړه دې شیخ صاحب او دې مولوي صاحب لانجې جوړې کړي دي او ته ګوره په دې خبره مرد کې او د خلکو په غم کې هم د ده کار او په ښادۍ کې هم د ده کار او د خلکو په جامو کې هم د ده کار ګوره په هر څه کې کار. دا چې دا د کوم عالم باره کې دا ویلی کېږي دا اصل کې حق بیان کړه. زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې لا نبوت نه دی میلاو، هر سړی عزت کوي چونکې د الله طرف نه حکم لا نشته د بیان. هر سړی ورته وایي صادق او امین، واړه او لوی ټولې احترام کوي. خو چې کله یې د الله رب العالمین د توحید چغه پورته کړه هغه خلک او هغه سکت را ابو لهب چې د نبي علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې وینځ ازاده کړې وه، کنځلې شروع کړه که شروع نه کړه، ګزارونه یې اول وکړه که ویې نه کړه، مقابله شروع کړه دغه خلکو کنه او نوم یې پې څه کېښوده، نعوذ بالله. کله به ویلې دا فسادي دی، کله به ویلې دا لیونی او مجنون دی، کله به ویلې دا شاعر دی، کله به ویلې دا ګډوډ خوبونه یې د ده مزغو کې فرق راغلی او بیا موږ ته وایي په موحي راغلی اضغاث احلام والعیاذ بالله. دا فتوی، دا پراپیګنډي او دا مختلف سپک سپک نسبتونه دا د اهل حق و شیوه ده، دا کېږي ورسره. زما محترم خو بیا ما اهل حق نه دې خبرو پروا نه ساتي، هسته چې ورته حق ښکاري هغه وایي لګیا دي. اگر که کور کله هم دې خپوي خلک دې بایکاټونه مو کې ډېر کرته. زما محترم ورونو بالآخر عزت الله رب العالمین دغه خلکو ته ورکوي. زما محترم ورونو دې وجې نه د الله رب العالمین ډېر شکر تاسو په دې وباسئ. ستاسو علاقه د الله رب العالمین په توحید آباده ده، دلته د قرآن کریم درسونه کېږي د الله په فضل باندې او دلته د علم یو ماحول جوړ دی علمي د الله په فضل باندې. که ستاسو جنازه راځي په سنت طریقه د نبي صلی الله علیه وسلم باندې کېږي. داسې علاقې شته چې هلته ملګري په سنت طریقه جنازه نشي کولی، ملګري نه دوستان نه. داسې علاقې شته زما د ګاونډ نه یو ملګري کډه ویوړله، کور پې تنګ شه، د ورونو نه جدا شو، یو علاقې ته لاړو، هلته کور ځان له جوړ کړه، دوبۍ کې کار روزګار کوي. ما ته وایي داسې علاقې ته تللی یم چې هغه مولوي صاحب ته مې ښه په ادب او په احترام ویل چې مولوي صاحب دا مونځ لږ زر زر کوئ، تاسو داسې لږه ګزاره پکې خیر دی کوئ، زه پکې دا تسبیحات نشم ویلی په دې رکوع په دې سجده کې. وایي دومره ردې بدې راته ویلې چې که دې جومات ته راځې راځه که نه ورک شه چړو په دې طرف را نه شه.
زما هم دغه مونځ دی په دې طریقې کوم بیا ورله قدر ورغو چې د علاقې نه ووتو ما ته وایي چې اوس ما ته د خپل مسجد او د خپل ماحول د قدر پته ولګېد دا خو تاسو ته الله ماحول درکړی ځکه راته پته نه لګي علما دي او مزید ستاسو څه تکلیفونه او مشکلات دي هغوی تېر کړي دي کله مناظرې دي او کله بیکاټونه دي او کله پکې تاڼې او تحصیلي دي او کله څه دي او کله څه نن الحمدلله دی را روان کل ته د نوجوانانو ته یو ماحول فراهم دی د الله رب العالمین په فضل باندې الحمدلله میدان خو هموار دی د الله فضل او بیا هم زمونږ ستاسو ملا ماتی چېرته درس د قرآن خو یا به 20 منټه یا 25 منټه او که ډېر زیات شي نیمه ګنټه د هغې دپاره موږ سره ټیم دی زمونږ په 24 ګنټې شیډول کې د خبره باندې زما خفه نه شي زما محترم ورونو تنقید مې غرض نه دی خو یو ګیله او شکوه مې غرض دی او دا د الله دا کتاب به دا ګیله بیا زمونږ نه قیامت په ورځ کوي نو ښه دا ده چې اوس یې درته ووایو سبا دا قرآن زمونږ خلاف شکایت کوي الله رب العالمین زما محترم ورونو کم از کم په دې 24 ګنټو کې نیمه ګنټه ما سره د قرآن د درس دپاره نشته چې زه د الله رب العالمین د کتاب ته کښېنم و دې دپاره خپله هم کلک عزم وکئ دغه رنګه ستاسو بچي دي ستاسو خویندې میندې دي په کورونو کې چې هغوی هم د الله رب العالمین دا کتاب اوري زما محترم ورونو او زه اکثر دا خبره کوم دا څه وخت مخکې موږ د کورونو د اسلام موضوعات یو سلسله شروع کړې وه د ډېرو ملګرو په بار درخواست باندې دلته خو الحمدلله ستاسو ماحول بهتر دی هغو خاریه ده او ډېرې فتنې دي او ناشنا رنګ کې دي نو هر سړی په خپل بچي یریږي چې دا به څه کېږي دا مستقبل به څنګه وي اوس کار پسې وځم او که د څوکیداري وکړم د خپل بچي نو هر چا سره په تاسو کې به هر سړي سره دا یره او خوف چې یاره دا زما زوی دی دا مې لور ده لور مې پیغله شوه دا زوی مې زلمی شو هسې نه الله مکه سبا څه مشکل سره مخامخ نشه زه اکثر دا خبره کوم چې دا پریشانی هر چا سره لګېدلې ما سره او تاسو ټولو سره که غواړئ چې د خپلو بچو په باره کې ستاسو دا ټینشن کم شي دا پریشانی کمه شي دا بچي عادت کوي د مساجد او د مشایخو سره د قرآن درسونو کې کښېنوئ ته چې د جمعې خطبې له ځې وختي حاجي صاحب محترم او په اول صف کې کښېنې او د شیخ صاحب او د مولوي صاحب دا خطبه اوري نو ته د خپل بچي ته ووایه چې زما نه مخکې لاړ شه چې په اول صف کې دې وګورم دا عادت ورله ورکه دا تربیت ورته ورکه دې علمي مجالسو سره عادت کا ته به ورته بیا په خپله حیراني دا ستا بچي کې به ستانه زیاته تقوا انشاءالله ستانه به مخکې جمع ته ځي ستانه به مخکې درس ته راځي خو اول محنت به ورسره ته کې ځکه ته په دې باندې دا ستا په دې مکلف یې ته دا ستا ذمهداري ده الله رب العالمین د کور د مشر دا ذمهداري ګرځولې ده چې ده نه به د دې ماتحتو تپوس کېږي او دی به د دې ماتحتو تربیت کوي دا به پې اواز کوي باقاعده دا نه چې زمونږ په کور کې به هلکان او جینکۍ به یو غلط کار کوي او د شریعت خلاف به کېږي او پرېږده یاره خیر دی هلکان دي او ځوانان دي او بس څه به کوي لګیا به نه او پرېږده مړه شوق یې دی چې دا خپل شوق پوره کړي نه زما محترم ورو کله هم هغه شوق ته مه پرېږده چې هغه تا ته پته ده چې په شریعت کې حرام دی ورنه والله چې نن دې په دې خپل ځوان په دې خپل بچي دې الله ناراضه کړو والله که الله پې تا هم خوشحاله کړي تا به هم پې الله ناراضه کړي هغه ورځ ډېره بیا نږدې ده چې والله په دې ګریوان کې درته لاس واچوي دې پلار ته هم واچوي او دې مور ته هم واچوي والله چې سبا دې د عزت تار کی چې نن دې د الله حکم ماته او ستا په زړه نه دردېږي ستا په تندي ګونجه نه راځي او نن دې د نبي صلی الله علیه وسلم سنت ماته لګیا دی هغه پیمالی او تاړو پریشانه کېږي نه سبا والله که دا ستا عزت مو ساتي یاد سات دا د مشرانو ذمهداري ده دا محترم مشران دا ردی الله رب العالمین به د دې نه تپوس کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې هر سړی ذمهدار دی او هر سړي نه به د هغه د ذمهدارۍ او د هغه د ماتحتو کسانو تپوس کېږي لکه شپنکي ته چې رمه حواله ده نو چې سار کم ګړي او بیزي بوزي په مقه اندازه باندې ماښام ته کور ته راولي د یوې ګړي او بیزي خیال ساتي چانه چرته ورکه نشي شرمخې ماته نه کړي او د رمې نه جدا نشي څومره خیال یې ساتي دغه شان د خپلو ماتحتو خیال ساتل زما محترم ورون صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی چې د خپلو بچو کم انداز باندې تربیت کړی اوږده واقعیت اسې یو واقع درته ویم د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا هم یو ځوان دی او دومره کم عمره دی چې په احد کې نبی علیه السلام د لارې نه واپس کړ مشایخ کرام به تاسو ته واقع بیان کړ
اے د الله نبی جنگ ته ځم مشرکان راغلي دي زمونږ په مدینه اٹیک دی زم در سره زما نور داسې واړه هلکان مو لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیکنګ شروع کړو وایي دا تی جدا کړه دی عمر لا 15 سال نه دی دیم پکې جدا کړو زه وایي تاسو کور ته لاړ شئ بچیه زه شابه دغه عبدالله بن عمر ګوره د دومره وړوکوالي نه دا تربیت ورله چا کړی دا ورله پلار کړی د عمر ابن خطاب په شان پلار یې دی عمر فاروق رضی الله عنه او مور ورته دا تربیت ورکړی دی چې نن د جهادي قافله کې روان دی د مشرکین مکه خلاف او نبی علیہ السلام په زور راستنی چې واپس عمر دی کم دغه عبدالله بن عمر امام بخاری رحمت الله علیه بار بار دا حدیث راوړی دی مجلس کې ناسته او مشران صحابه کرام هم ناستی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله د ملګرو نه امتحان مخسته دا استادان دا مشایخ د مدرسو کې امتحان اخلي کنه دا خو دې لپاره چې ما دا کم سبق ښودلی دی شاګردانو یاد کړی کنه استعدادونه د ملګرو معلوم شي نو نبی علیہ السلام فرمایل ملګرو په دې قرآن کې الله رب العالمین د یو ونې تذکره کړې ده او هغه د مؤمن دپاره مثال ګرځولی دی چې د مؤمن مثال هغه د یو ونې په شان ته دی کلمې طیبې مثال چې کوم سوره ابراهیم کې دی کشجرة طیبه اصلها ثابت وفرعها فی السماء جرړی مضبوطه ده او څانګې بره دي معنا دا ده د مؤمن دننه په دې زړه کې عقیده د توحید د جرړی دلته مضبوطه ده او څانګې بره دي من اعمال بره روان دي د قبولیت مقام ته وایي تاسو ملګرو ماته دا ووایئ چې دا به کومه ونه عبدالله بن عمر فرمایي وایي زه کشر وم وړوکی وم ګوره دې نه دا معلومیږي چې د صحابو کشران ماشومان به په درسونو او په داسې مجلسونو کې کېناستل ځکه هغه بیا د وخت لوی علما وګرځېدل داسې دور بیا راغو چې مشران صحابه وفات شو دی عبدالله بن عمر به بیا فتوی ورکولې ولې چې ډېر وړوکوالي نه پلار کېنه ولې په دې درسونو کې نو دی وایي ما ته دې زړه کې دا خبره الله رب العالمین راواچوله چېرې دا کجوري ونه ده خو ما د حیا د وجې نه څه نه ویل چې پلار مې هم ناست دی عمر فاروق رضی الله عنه او نور غټ غټ مشران صحابه ناست دي نو زه د حیا د وجې نه غلی شو او صحابه کرام لګیا دي کله یو ونه یاده کړي کله بله ونه یاده کړي دا د صحراونو دا ونې وشمارلې نبي علیه السلام ورته فرمایي نه 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 دا ونه نه ده مراد اخره کې صحابه ویل د الله نبي خو تاسو یې راته ووایئ چې دینه مراد کومه ونه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دینه مراد د کجوري ونه ده الله عبدالله بن عمر فرمایي رضی الله عنهما چې کله مجلس برخاست شو درس ختم شو چې بهر راووتو نو ما په دې لاره کې مې خپل والد صاحب ته عرض وکړو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته چې یاره باباجي ما ته خو دا سوال جواب معلوم او ما ته په دې زړه کې داسې یو الله راواچوله چې یاره دا د کجوري ونه ده خو د حیا د وجې نه تاسو هم ناستوئ او نور صحابه ناستو مشران ما څه ونه ویلې نو خاموش پاتې شوم عمر بن الخطاب رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو او ورته یې وفرمایل وایي بچیه که تا دا جواب ورکړی زه به څومره خوشحاله شوی چې زما بچي ته الله په قرآن کې دومره پوهه ورکړ هغه به په دې خوشحالېده چې بچي ته به قرآن یادو بچي ته به دین یادو پرون ما یو ځای کې خبره کوله خفه نه شئ ګوره ما درته وختي ویلې زما تنقید غرض نه دی نه هم د چا سره ذاتیات شته صرف یو توجه درکول پرون ما یو جنازه کې دا خبره وکړله چې موږ په دې ډېر خوشحالېږو چې په سکول کې چېرته لور هم داخله کړي او د انګلیش یو جمله وایي انګلیش یې ویل ما لور له انګلیش ورځي زموږ یو ملګری خاندي وایي زموږ کور کې چرګانو ته انګلیش ورځي وایي انګلیش خو د بوش لور له ډېر ښایسته ورځي د دې اوباما لور له او دا موجوده چې کوم صدر دی د جو بایډن لور له ډېر ښایسته انګلیش ورځي دا څه د فخر خبره ده چې ته انګلیش ورته ورځي دا تپوس وکړه چې لوري قرآن درته درځي که نه درځي قرآن ویلی شي که نه دین درته یاد دی 5 وخته فرض مونځ کوې که نه که ته خو مسلمان یې که نه د مسلمان په کور کې پیدا او دې زلمي زوی نه دې تپوس وکړه بچیه مونځ دې یاد کړی دی چې په انګلیش کې دومره فر غټ غټ مضامین یادې نو دا مونځ درځي د مونځ الفاظ او بیا د هغې ترجمه درځي او قرآن ویلی شي په ناظره او په ترجمه دې ویلی زما محترم ورونو والله موږ غټو غټو خبرونه سترګې پټې کړې دي چې کوم هغه اصل تربیت و هغې نه موږ سترګې پټې کړلې زه اکثر دا خبره کوم عصري تعلیمونو خلاف موږ نه یو
موږ ته د قایل یو موږ ته د ډاکټرانو هم ضرورت دی موږ ته د انجینیرانو هم ضرورت دی موږ ته د ساینسدانانو هم ضرورت دی دا د جدید ټیکنالوژۍ دور دی موږ ته د جدید ټیکنالوژۍ ضرورت دی د کفارو په مقابل کې به موږ وسایل هم تیارو خو اول نمبر دا انجینیر دا ډاکټر دا ساینسدان اول نمبر به دا 1 نمبر مسلمان اینا بعد دی بیا ډاکټر وی کنه انجینیر دی وی کنه ساینسدان دی وی دا خو موږ خلاف نه خو دې توحید پیژني دی په قرآن پوهه دی او کنه دی په کار دار چې موږ اول دینی تربیت د خپل بچو وکړو دنیایي تعلیم هم پې وکړه غټې غټې ډګرۍ دي واخلي په لوی لوی یونیورسټو کې سبق ووایي خو اول نمبر دی خپل رب وپېژني د الله کتاب دی وپېژني او دین دی وپېژني او خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم دی وپېژني دا نه چې چېرته په یونیورسټو کې لوی لوی هلکان هم سره رابطې کېږي باقاعده په واټساپ سوالات را لیږي په یونیورسټو کې لوی لوی ډګرۍ اخلي پي ایچ ډی نه کوي زموږ ملګري زموږ ورونه او چېرته یو کرسچن ورسره وي کله ورسره یو شیعه په کلاس کې کله ورسره یو پرویزی په کلاس کې یو سوال پې وکړي او د هغې جواب بیا دله نه ورځي یاره وجود داسې سوال را باندې چا کړی په کلاس کې چې دې اوس څه جواب ورکړم او دې به موږ څنګه دا اوس مطمئن کوو دا سړی دا زموږ حال دی زما محترم دا کم مشایخ چې د معاشره کې ډېر بلد دي دوی سره دا واقعیت بار بار راځي دا زموږ شیخ نعیم حقانی صاحب دلته ناستی دی سکول کې او ماحول کې پاتې شوی دی دوی ته زیاته پته لګېږي داسې کوم ملګري دي مجلس کې ناست دي چې هغه د معاشره او تعلیمي ادارو کې پاتې شوي دوی ته زیاته پته لګي چې دا ماحول کم طرف ته روان دی دا معاشره کم طرف ته روانه ده او د دې د اصلاح غم او فکر به څوک کوي زم سترګې پټې کړم او تم سترګې پټې کړې پلار او مور هم سترګې پټې کوه مولوي صاحب ته وایي چې چپ شه تم غږ مه کوه هسې مه پریشانه کوه مه په عذابوه بیا به څه کېږي نو سیلاب خو هسې د جهالت راغلی او ټول یې په مخ اخیست زما محترم ورونو په کار دا ده چې دې اهمو خبرو ته موږ متوجه شو د دې خپلو کورونو د خپلو بچو د دې آینده نسل موږ تربیت وکړو په قرآن او حدیث باندې دا مخکې دور کې دا زموږ عزتمند سپین ږیري دلته ناستې اخري خبره کوم د دوی په دور کې نه دومره سکولونه نه دومره کالجونه او نه دومره یونیورسټۍ وې داسې ده که نه حاجي خو د دوی په دور کې دوی نه تپوس وکړه چې د مشر څومره عزت چې حجرې ته به یو حاجي صاحب راغی یو سپین ږیری به راغی یا به یو مولوي صاحب چېرته لرې را روانو نو د دوی نه تپوس وکړه چې دوی ته مور پلار کم تربیت ورکړی او د مشر کم مقام یې ورته ښودلی څومره احترام به څومره به عزت او نن خو هلک لګی د پلار په مخ کې به سګرټ لګوي او که داسې کش به دي وباسي پلار په دې مخ دا لوګې ورولي سره حیا نشته استاد به را رواني په لاره او دی به لوخړې د سګرټ وباسي عالم او امام د محلې به را رواني دی په لاره کې د چرسو لوخړې به نه خیږي او شرمېږي به هم نه په لاس کې به سګرټ نیولی موبایل به یې نیولی ګاهنه به سټاټي دله د سره شرم نه ورځي چې دا حاجي صاحب را روان دی دا مولوي صاحب را روان دی دغه د پلار مې را روان دی شو ډګرۍ زیاتې شوې او تعلیمونه ډېر شو خو تربیت تباه او برباد شو تعلیم ډېر شه تربیت ختم شه تعلیم جدا شي تربیت جدا شي تعلیم به ورله په دغه تعلیمي ادارو کې ورکوي څه ټکي مکي به ورته وایي خو تربیت به یې تکې ای پلار واوره ای خوږې مورې واوره تربیت به یې تکې ته تربیت یې ستاسو کار دی دا انساني تهذیب به ورته تاسو ورښایئ په دې به سترګې نه پټوئ نو زما محترم ورونو که موږ دا غواړو چې دا خپل آینده نسل دا مونږه محفوظ کو او مونږ د دې فتنو نه چې دا ورځ په ورځ په جدید انداز او په نوي رنګ کې مخې ته را روانې دي د دې فتنو نه زموږ دا نسل بچ شي نو راځئ چې د الله رب العالمین دا کتاب دې له مونږ غاړه ورکړو صحیح ده انشاءالله تعالی کوم ځای کې چې قرآن درس وي د احادیثو درس وي د جمعې خطبات وي نو دې له پکار ده چې مونږ په وخت ځان رسو او دې مجالسو کې خپل هم زموږ ایماني تربیت کېږي او زموږ د دې را روان نسل هم کېږي په دې باندې به اکتفا وکړم ځکه وروستو شیخ صاحب ختم هم کوي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وجزاكم